الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمونږ تاسو خبره شروع په باب د توحید کې. د توحید معنا لغوي، معنا اصطلاحي دغه اقسام: توحید فی الربوبیه، توحید الالوهیه، توحید فی الاسماء والصفات. دا تشریح شو د غین ورسته به یو څو فائدې د توحید ترغیبا او لا اله الا الله کې نفي او اثبات. د لا اله الا الله یو څلور معناګانې چې په دې کې د درې ضعیفه کمزوري یو معنا صحیح چې لا معبود بحق الا الله، دا درست. لا اله الا معبود فقط الا الله، او لا حاکمیت الا لله، او لا خالق الا الله. دې معنی به اقوا کلام شوی. نن به دا خبره ذکر کو چې لا اله الا الله د څه شرطونه لري. د شرط او علت او سبب مابین کې فرق دا دی. شرط په غیبه وجود د شی راځي، علت په غیبه وجوب راځي، او سبب هغه طریقه لپاره د حکمي. اول د شریعت اجمالاً ځان سره یاد ساتي واته شرطونه دي. اگر کو علماء درې ذکر کړی دي، مفسرین او د قشان محدثین دا خبره ذکر کوي چې لا اله الا الله دا کلمه چې کله انسان وایي دی قائل اڅ نه فنور کوي، مگر په هغه ټیم کې بنا فور کوي چې کله دغه اته شرطونه دا ثابت شي من دراشي. اجمالی قول علم دی، دویم په دې کې یقین دی، او دریم اهل المدا خبره ثابته کړې ده چې اخلاص دی، څلورم صدق دی، پنځم محبت دی، شپږم انقیاد، اوم قبول، او اتم چې دی کفر. علم د شی علم چې هغه منافی د جهل، یقین د شی یقین چې هغه منافی د شک، اخلاص د شی چې هغه منافی د شرک، صدق د شی چې هغه منافی د کذب، محبت د شی چې هغه منافی د بغض، انقیاد د شی چې هغه منافی د ترک پر خودو، قبول دا چې هغه منافی د رد، او کفر بما يعبد من دون الله. اتم شرط کې دا دی چې څوک الله رب العزت نه عبادت خو د بل چا بندګي نه کوي، په هغه ټول باندې انکار کوي، په ټول باندې برات کوي. لږه ویني شاعر په شعر کې مدار جمع کړی دی: علم یقین و اخلاص و صدق کما محبت و انقیاد والقبول لها وزد سامنها الكفران منك بما سوى الله سوى الاله من الاوثان قد اولها. دته ولکه کې شرایط درې کلمې طیبه او هغه اجمالا تفصیلی سره. اول سره بدی لا اله الا الله باندې علم لري، د شي علم چې هغه منافی د جهل له اسباب د علم مخکې موږ ویلو چې تقریبا سلويخ دي. یو سره په هغه وخت کې قران او سنت باندې عالم کیږي چې کله د سلويخ امور بده کې راځي شي. اول د عالم خبره لغوه کې خودل، دویم په وخت د جریان د درس کې انصات خاموشي، دریم د عالم د مسله زده کوله، څلورم هغه ځان سره ساتل، پنځم النشر بین الناس د خلکو مابین کې خوراوله، شپږم چې کله بسړي کې اخلاصي احساني، وم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، اتم د نظر حفاظت، نه هم په دې نفس باندې د جخت ودرېدل، لسم د حرام نه ځان ساتل، یو لسم د الله د رضا په خاطر باندې د علم لکینی، دولسم د تقوا په خاطر، دیر لسم د علم عظمت بستا په دې ځل کې چې علماء دغه تقریبا یو سلو فرق ذکر کړی دي د علم او د مال، او څوارلسم د رب العالمین عظمت او وقار باندې بزړه کې، پنځلسم دنیا فرستی به پرې دي، شپږلسم خواهش پرستی، ولسم چې کله قوي ایمان ته ولري چې هغه قران او سنت ته مستنبط دي او غیر پر شل امور دي. اهل الملکری دي قران کې سوچ، د الله په نومونو کې سوچ، او د الله په مخلوقاتو کې سوچ، دعا د رب العالمین او ذکر د رب العالمین به په دې کارونو کې ځان نه بندول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې پیژندل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژندل، د اسلام د دین محاسن پیژندل، د هر قسم کفر او شرک نه جدایي، الله رب العزت د وخت ورکول، علماء سره ناس ته علم د قران او سنت
اخلاص په ځان کې پیدا کول د الله سره محبت د الله له بندگانو سره وینا هغه څنګه لري کې چې تا د رب العالمین نه لري کوي جهاد او عمل صالح قوي ایمان او اتلسم علماء دا خبره ذکر کړي چې زړه به دی پاکي نو نسم مضبوط عزم شلم یقین یوشتم صبر بدر کی چې صاحب د نظرۃ النعیم تقریبا د غیباره کې یو سلو آیتونه اتدرش احادیث لس اثار او شپاره صفې ذکر کړي دویشتم اهل المداخبه ذکر کړي دا ګنا نه بزان ساتي چې استرار به ور باندې نه کوي درشتم تکبر نه بزان ساتي چې لرشتم د بدعت نه پنځشتم دنیا پرستی به پرې دي شپږشتم خواهش پرستی به پرې دي وېشتم فرض کې به عقل پیش کوي نه اته درشم قوي تحقیق به کوي په ضعیف تحقیق باندې به عمل نه کوي نه درشم دا قوي کمزور ایمان به قوي کوي او لسما د درشم د چا په خبره باندې بغیر دلیل نه اعتماد نه کوي یو درشم چې کله په سړی کې الہیتی دو درشم د عمل په نسبت علم لکینی درې درشم سیاق او سباق کې لږ سوچ کوا څلور درشم تقسیم درې مسلې پنځه درشم یو کتاب کتل او د قشان د خلکو لویل لکه امام بخاری شپ کتاب یا بل چې هغه ګولي کو به خلکو لویلې شپږ درشم قید نوٹ اخصل و درشم دعا چې رب زین علم اته درشم شوق نه درشم مجاهده او څلوختم اخلاص د څلوخ اخلاص لپاره د علم دلیل به دې باندې چې ته په دې کلمه باندې علم لري لا اله الا الله نفين بم پیژنه او د قشن اثباتن بم پیژنه چې لا اله نفين سمانه الا الله اثباتن سمانه په یو کې تخلی او په بل کې تحلی دلیل پیدا کول رب العالمین سوره محمد من سمرات کې فرمایي چې فعلم انه لا اله الا الله په شپه دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه سوا د الله نه رسول المانی کې لیکي د آیت په تشریح کې وې دې کې دا خبره معلومه شو چې علم په دې کلمه باندې لرل نفین او اثباتن اله لا اله دغه نفي او دقشان الا الله د اثبات مسله دویم شرط په لا اله الا الله کې دا چې یقین بدی یقین په لغت کې ویل شي سکون لا او په اصطلاح کې اعتقاد جازمه راسخه مطابق د واقع سره نور تفسیرونه معلومه وکړي دي اې دې به څو مرتبه دي علم اليقین عین اليقین حق اليقین او یقین په دې باندې انسان لږیږي چې کله سره د اهل الیقین سره کینی د الله په مخلوقاتو کې سوچو کې او دغه شند دعاګانې وغواړي مسعود احمد کې روایت دی پر روایت ابو بکر صدیق باندې اگر کو علماء ور باندې کلام هم کړی دی چې صلی الله العافیه والیقین د شي یقین چې هغه منافی د شک سره او دغه یقین د بینه به د ابلیس سره جهاد دی ځکه د ابلیس سره دوه قسمه جهاد دی یو جهاد دا معنی چې شک پر خودل او بل جهاد دا معنی خواهش پر خودل خواهش پر خودل دې ته ویل کېږي چې ستاسو نفس اووي قران او سنت سووي هغه ته پریدو دې به سره روان شي او ټول امت یو تر باندې روانه ته په بل خو راکسل شي دا معنی امام سیوطی رحمه الله کړی دا دلیل به دې باندې چې ابلیس سره اعلان سره دوه قسمه جهاد دی یو خواهش پر خودل چې هغه ته ویل کېږي اتباع الهوا هغه ترکا او بل شک پر خودل چې غیر ویل کېږي یقین نور د جهاد معنا لغوي معنا اصطلاحي ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکلي دي دریم جلد هم نمبر صفحه کې چې بذل الجهاد بمقابله عدو الله لاعلاء كلمه الله څلور د نفس سره د چاول علم دی دویم عمل دی دریم دعوت دی څلورم صبر د ابلیس سره د شک پر خودل خواهش پر خودل څلور د کفار سره د بشو باندې په لاس باندې په مال باندې په زړه دریم د عام منافقانو سره معنی دا ده د یقین دا معنا ده چې کوم سره لا اله الا الله وي دا به یقین لري په دې خبره باندې چې الله رب العزت چې هو المعبود الحق حقدار بندګی دی بلې څوک نشته دیو جن شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي وی الہ هغه چاته ویل کېږي چې تمته ساتي یریږي تی اعتماد پې کوي او د ټول باندې اسمه په دې رب کې موجود دی په بل چا کې نه دلیل په سورہ حجرات هغه 15 سمات دی الله عز وجل فرمایي چې انما المؤمنون یقینا د مؤمنان چې دي الذين اغخلوا دي امنوا بالله چې ایمان راوړي په الله باندې دلته به له سوال راځي چې دا خو اخذ محدود راغی په جانب د حد کې تحصیل حاصل لاغی جواب دار چې یو ځکه لغوي معنی مراد د بل ځکه اصطلاحي امام بلری په الله رسول باندې ثم لم يرتاب به شک نه کې جهاد به په خپل مالونو ځانونو باندې خو په سبیل الله د الله په دلار کې اولئک داخل چې هم صادقون هم دوی رښتینی لري کلمه لا اله الا الله دعوه د ایمان کې
دریم شرط په کلمه طیبه کې د اخلاص دی د شي اخلاص هغه منافي د شرک. ابن قیم رحمه الله فرمایي چې کله انسان عمل کې وبده کې اخلاص نه وي دا د شي دلته وسړي تو شدان ډکړي د خپل تړلې د مرکز لرشيږي ارڅ به ختم شي. او قران کې الله عز وجل فرمایي احسن عملا. ابن كثير د فضيل ابن عياض نقل کړي چې احسن سمنا ان يكون الاخلص والاصوب. اخلص دمنا ان يكون لله عز وجل، اصوب دمنا ان يكون على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. اخلاص په موږ به څنګه راځي؟ په الله باندې به ایمان لري عز وجل، په قیامت باندې به ایمان لري، د الله عظمت په زړه کې لري، د چا د مدح زمره به متاثر کیږي نه، او دې سره به د قران سره تعلق ساتي، نیکان ملګری به انتخابای، تزهید په دنیا بکای، مراقبه او کوشش بکای، مجاهده بکای، عمل به پټ کای، په ارش کې بخن نیت کای، او د عمل نور څه جاړه چلې رد نکي، او هغه اسباب استعمال وشي په غیبه عمل قبلېږي. د اخلاص معنی لغوي او د قشانه اخلاص په کوم ځای کې په کار دی او څنګه په کار نه دی مخکې درسونه کې هغه ویل شي وو چې کله په شریک اخلاص نه الله عزوجل د عمل مراد کوي. تاسو وګورئ صحیح د مشکات کتاب العلم کې روایت ابو هريره سے راوړي عالم شهید مالدار هغه ټول جهنم د اور ورځي. اخلاص دې ته ویل کېږي دی چې دا شرط به د کلمت طیبه کې چې ټول اقسام د بندګۍ رب العالمین پورې خاص کړي اې چې شی به دې کې به هغه د الله نسوا بل چا نه ور کوي. دلیل په سوره بینه 5 نمبر آیت دی وما امروا دي خلق الامر نه دګړي شوی الا ليعبد الله مگر دې لپاره چې دې د الله بندګیو کې مخلصین له الدين خالص کې الله رب العزت الدين حنفاء اطلق شی په توحید باندې حنیف دامن المقبل الى الله والمعرض ما سوى الله. څلورم شرط له موږ ذکر کړي صدق به کې د صدق چې هغه منافي د کذب ما نه دا ته چې کله دا کلمه توحید وای چې لا اله الا الله ته په دې خبره باندې رښتینی وي زړه به برابر دي شي به سره دریو جن قران کې الله عز وجل فرمایي سوره عنکبوت کې اول دریم نمبر آیت پورې الف لام میم درې مقصد باندې رب العالمین په دې ذکر حروف مقطعات دي اته به دانی دي په نشي سورتونه کې کوم چې جسمن د الله په مراد جسمن په ایمان دي اعجاز قران پکې دي. کوم انسانان چې په خپل علم باندې غرور کې الله ورته چیلنج ورکړي چې دې معنا وکړي، کوم چې عوام دی غوړي ترغیب ورکړي او د ټولو سورتونو د نه سورتونو په اول کې راوړې ده یو سورت کې را نه وړه ځکه دشمن ټیم په ټیمانه تعرض کړي دي. ابو بکر صدیق فرمایي چې دا رب العالمین راز دی. عبد الله بن عباس فرمایي چې الله عز وجل به دې باندې پويږي. احسب الناس خلق ګمان کوي ان یترکو چې دې په پاتې کړي شي بغیر د امتحان ان یقول په دې وجه باندې چې دې ویل موږ ایمان راوړو او هم لا یفتنون تکوینی او تشریعی امتحان به ولې راځي. امام قاسم رحمه الله تقریبا د غیر پر 14 وجه ذکر کړی دي. کافر خو په دې وجه باندې چې هغه توبه وباسي او مؤمن چې هغه توبه وباسي لاجل تسبیح العباد د بندگان پاک کړي شي د وجه د عزت د نفس نه د دې وجه نه چې درجه رب العالمین د ټاکلي هغه په عمل نشي وشي ولې امتحان پیراولي موږ د رب العالمین بندگان څنګه تصرف از موږ پر بدن کې کوي کولې شي وغيرها به وایي چې موږ امتحان کړل الذين فاغ انسانانو من قبل چې دینه مخکري دې لپاره الله عز وجل فرمایي چې الله کار کوي الذين صدقوا هغه خلک چې رښتینی دي او د قشن معلوم کې هغه خلک چې هغه دروغجن دي. پنځم شرط له مو ذکر کړه محبت چې هغه به منافق د بغض سره معنا دا شو ته به دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو ته به الله سره محبت ساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتي او د قشه محبت به دې کلمې سره ساتي او د هغه سره چې د کلمه په هغه باندې دال دا څلور خبري د رب العالمین سره محبت یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دوا دا کلمه چې په کوم شي دلالت کوي په هغه سره محبت درې دا ټول خبره به کړاله. محبت دا معنا اثار المحبوب على جميع الصحبه خپل محبوب دې ټول ملګرو باندې اوچت وګاړه. رب العالمین سره محبت په قران باندې راځي په ذکر باندې راځي په مانځ باندې راځي د الله د نومونو سره اصله مختکول باندې راځي تا خپل زړه رب العالمین په وړاندې یو قیدی غونې تړل باندې راځي الله رب العزت وقت ورکول باندې راځي د الله د اولیاء سره پناست باندې راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري باندې راځي د الله لپاره محبت او دوستي کول باندې راځي هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب راغله په دې باندې راځي قران غمګین आवाज باندې وای په دې باندې راځي تخپل نظر په دې قران کې باندې و په دې باندې راځي ته تهجد په دې منځ باندې راځي د دشمن مقابل کې د صفونه د برابر اول لکه بنیان مرصوص په دې باندې راځي او د قشن د امانت په لحاظ ساتلو باندې راځي د وادي پابندي کول باندې راځي
او د درواغ نه ځان ساتلو باندې راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دوه قسمه محبت دی تبعی او شرعی شرعی دا منه دغه خبره په دې ټولو خبرو باندې او چې تګنه دی وجنه شاوري الله رحمه الله فرمایي وکچرته په یو طرف باندې قران او سنت او بل طرف باندې او بل چا خبره موږ او چې تکړه قیامت کې به الله قران څو عذر به پیش کو تبعی دا منه موږ ختم خو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقصان نه رسیږي لکه څنګه چې خبيب دا ویلي ابو سفیان بس کوي چې ماده چې ملګری دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي چې یو بل نظری د رسول سره محبت په سم باندې راځي حسن اشتري شجاعت اشتري اخلاص اشتري صله رحمی اشتري علم اشتري ټول شي نه بده کې موجود دي دلیل په دغه آیت دی سوره بقره 55 نمبر آیت کې فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعض د خلکو نه دشي چې غوینه ولي شي رب العالمین نور دوستانه يحبونهم دغه سره مینه کې لکه چې مینه د الله سره کې لکه مینه مؤمنان د الله سره کوي اول الذين امنوا اشد حبا لله هغه خلک چې مؤمنان دي دغه مینه د رب العالمین سره زه تر اول علماء دغه اتوجه ذکر کړی دي بل غیب دا شرعي دا او دغه شان د عقیده تقاضا ده نتیجه کده شریک بګینی شو وغیرہ انداز جمدنت المخالف المساوي نصفی دا معنا کړی دا نبی سي الله سوال جدي مشرکین خو د خپل معبودان کته غنل دي نو خطیب شربینی وای شرکا مولا قاری سے مو وای شرکا امام شوکانی رحمه الله فتح القدیر کې ابن قیم الجواب الکافی کې ذکر کړی دی کله وغواړي ته وغواړي دا بچیان په لاس پر دی پتا او لولا کربته فلان کده پلاني سړي د اسپنه وی غلا ته دا کولی وړلو کډریور شته چالا کنه دا گاډي چې پکې دوی بچ کې دا ټول پکې رااله به دې مقام کې بدا معنی نه چې ډیر منسه یو نه ولې شي نه یو مبالغه په نفي بل نفي په المبالغه ده دلته مبالغه په نفي ده نفي په مبالغه نه ده شپږم چې کله به کې انقیاد وي هغه انقیاد چې منافي د ترک ده معنا ده ته به رب العالمین بندګي کوي واځي او دغه شان منقاد بشي د شریعت له ایمان به ولري عقیده ورته ساتي دا حق دی دلیل پیدا کول رب العالمین دی وانيبوا الى ربكم ان ابتو کې خپل رب تاسو له واسلموا له وغلط تسلیم شي ان ابد ضمنا يدور مع الحق حيث دار الرجوع من الكل الى من له الكل ابن قیم دلی کې سرور کې اسمه ان ابد دی ان ابد الى الله بالتضرع ان ابد الى الله بالمجاهده ان ابد الى الله بالعمل الصالح ان ابد الى الله بالدعاء او وما شرط القبول شغه منافي رد دی معنا دا تبقى ایدا کلمه او قبلې به هغه چې دا کلمه په هغه باندې دلالت کوي چې هغه دې ته ویلګي دا ټول اقسام د بندګۍ رب العالمین پر خاص کا د نور ټول بندګۍ پرې ده دلیل به دار قران کې الله عز وجل فرمایي سوره صافات 15 شمبرات کې انهم كانوا یقینا دوی شو اذا قيل لهم شکل بدوی ویل شو لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ شو د الله نه یستكبرون تکبر به وکي ويقولون به د شی ویل چې ایمون پر خودن کې د خپل خدایانو لا لشاعر د وجه او شاعر نو مجنون شغم لیونه دي اذا من اروع تقرينه کله کله او قيل مجهوله صيغه قائل چې ارچو کې لهم درې په خیره اتم شرط چې الكفر بما يعبد من دون الله هغه څوک چې رب العالمین را بده خو د بل چا بندګي کې هغه ټول نه انکار ته به ټول نه بیزاره کېږي د شي عقیده بس چې دا باطل دي دلیل پیدا کو رب العالمین د فمن يكفر بالطاغوت هغه چې انکار کو د طاغوت کله معبد من دون الله من مطاع او امير او معبود ويؤمن بالله ایمان په الله راوړو دې سړي پنځه ولګول په مضبوطه کړای باندې د دوړ ولې ذکر کړ تخلی او تحلی کله کفر به طاغوت سره کې خو ایمان بالله نه لري کله ایمان بالله لري کفر به طاغوت نه کې الغرض په کلمت طیبه کې من نن اته شرطونه ویلې کفر بما يعبد من دون الله القبول دري قبل ولا الانقياد دي مقتضيات منله المحبت رب العالمین سره محبت الصدق رشته ویلا اخلاص پسان کې پیدا کوله او اې دې سره په دې خوا کې یقین او به علم کله چې دا قاعده شرطونه موجود شي د لویلګي شرایط د کلمې طیبه اول علم دویم یقین دریم اخلاص څلورم صدق پنځم محبت شپږم انقیاد وم قبولیت اتم کفر علم د شي علم چې منافي د جهل دی یقین چې هغه منافي د شک دی اخلاص چې هغه منافي د شرک دی صدق چې هغه منافي د کذب دی محبت چې هغه منافي د بغض دی انقیاد چې منافي د ترک او رد دی قبول چې هغه منافي د رد دی الكفر بما يعبد من دون الله الله رب العزت دا ټول شرایط موجود کی